السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د مشر احترام کول، یو څوک تر تا مشر وي د هغه عزت کول، دا ثواب لري که نه لري؟ محترمه، ثواب خود لري او بله ګټونکې پکښې ده. انس راته مبارک وایي رسول الله صلی مبارک فرمایلی دي ما اکرم شاب شیخا، یو ځوان د سپین ږیري احترام نه کوي بلکې کیوه کوي. رسول الله صلی مبارک وایي چې دی سپین ږیری سي، الله به پر ده باندې خلک مهربانه کړي، د ده احترام او عزت به کوي. نو که دې د سپین ږیرو احترام کوه، نو که ته سپین ږیری سوې ستا احترام به خلک کوي. او دغه رنګه د علماو څخه یو خبر را نقل سوی ده، وایي که دې خدمت ته یو چا وکړي بیا به تا ته خلک پیدا سي چې ستا خدمت به کوي. نو ځکه ملا کریم رحمت الله علیه مبارک یو واقعه ذکر کوي، وایي بعضې مریدان له خراسان څخه ولاړل و مصر ته. یو شیخ پیر مبارک و، د هغه مریدان سول، نو ډېره زمانه ورسره پاتې سول. فجاء جماعة من الاکابر لزیارت الشیخ، وایي څه مشران خلک و علما رالو د دغه شیخ و د دې پیر و زیارت ته چې په دا مصر کې و. نو دا شیخ و یو مرید ته وویل، دغه مسافر مریدان چې له خراسانه راغلي وو، یو مرید ته وویل ولور سه د دوی د اسانو د اوښانو خدمت وکړه. د مرید چې راووتې د اسانو او د اوښانو خدمت یې شروع کړي، په دا زړه کې ور وګرځېدل موږ له خراسانه راغلي یو، دونه وخت مو ورسره تېر کړي، بس ده دغه د اسانو د خرو د غویو خدمت په لاس راکړي. نو هغه به نو دغسې و لکه دا د اوس وخت بعضې علما چې په طریقت کې نه وي. ځکه شیخ پهلوان حفظه الله د حاجي بابا مبارک خلیفه دی، هغه ویل کوم وخت چې حاجي بابا زه خلیفه کړمه اجازه یې راته وکوله. نو بیا حاجي بابا مبارک راته وویل ده دغه شیخ پهلوان صاحب دا کیسه په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې ما ته دا بیان کوه، نو داسې په دا تصوف کې مو سره بحث. نو ده له حاجي بابا مبارک ویل دا ما ته چې کوم خلافت مقام راکړي اجازه یې راکړله. ده ویل ډېرو علما له سلو سه ولاړل زیرو سول، یعنې دا مقامات یې دونه لوړ ول، دا چې دوی ته شبهه ور ولاړه سول چې ولې حاجي بابا دغه امي سړي ته اجازه وکوله. بس نو دا پر ما باندې بدګماني، په پیر کې بدګماني، پر پیر باندې اعتراض پیدا کول، عقیده خرابول، دغه سړی بیخي ژر راټیټوي، داسې راټیټوي بیخي سړی ډېر لوړ پورته سوی په تصوف کې مځکې ته راسي. نو شیخ پهلوان حفظه الله به ویل ما ته دا خبره کوله، ول حاجي بابا مبارک ویل ډېرو علما ستا په وجه باندې راکښته سول. نو دغه مریدان به نو هم دغه علماو لکه اوس دا موږ، نو باره په زړه کې ور وګرځېدل، دا نو څنګه دا دونه وخت موږ ورسره تېر کړئ، ښه اوداره خلک دي، د اوس د اسانو او د اوښانو خدمت په لاس راکړي. نو دا مرید وایي کوم وخت چې زه استاذ ته رالم، وایي ده څه راته ویل یا ولدي ای زوی که ژر ده چې پر تا به داسې ټیم راسي خلک به بیا ستا خدمت کوي، ستا د مېلمنو د اسانو خدمت به کوي. نو ملا کریم رحمت الله علیه مبارک وایي شیخ الاسلام ندیم الباری عبدالله الانصاري صاحب منازل السائرین، وایي الله دې د برکات پر موږ باندې وایي نازل کړي. وایي هغه مبارک دغه ډول و چې د ده په زمانه کې به ډېر علما خلک د ده و کوټې ته راکلل، خادمان ول، ځکه ده د خپل پیر او مرشد خدمت کړی. او دغه رنګه ملا کریم رحمت الله علیه مبارک وایي د دغه حدیث راوي انس راته مبارک سبحان الله، وایي ده د رسول الله صلی مبارک خدمت وکړي، پوره خدمت یې وکړي. انس راته مبارک داسې خدمت وکړي سبحان الله چې د انس راته مبارک مور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وقف کړي. نو انس راته مبارک ته الله عمر زیات ورکړي، مال یې زیات ورکړي، اولادونه یې زیات ورکړل، او د ده به ډېر خلکو احترام کاوه، د ده د مېلمنو احترام یې کاوه. او دا هغه اخرنی صحابي و چې په بصره کې وفات کړول سو.
دی د 103 کلو دی وفات سو او وایي د ده 100 اولاده وو د انس راته مبارک دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احترام وکړي د هغه خدمت یې وکړي الله جل جلاله پر دوم خلق مسلط کړل د ده یې داسې خدمت وکړي چې د ده د مېلمنو د اسانو خدمت پې لکوه نو الله دې مخادمین کړي الله دې مخادمین کړي نو زه خپله کوم طالبونو څخه تر اوسه مې دا بس د عادت جوړ سوی ده استادانو مبارکانو سره به مینه درلوده او طالبونو به ما داسې وخت رالی چې یو لسۍ او پنجې به پیدا کړي ما هغه استاز ته ورکولې یا به مې یو شی په بازار کې ورته رانیوی او داسې ډېر استادان مبارکان زما وه دا اوس یو حاجي ملا صاحب مبارک وفات سو تقریبا د 100 کلو هغه د ظاهرشاه په وخت کې ظاهرشاه چې بادشاه و پر ده باندې دا دور حدیث کې د املایان پر فارغ کېدل د مبارک ته به زه دا اوس کې ورکلمه نو کله به مې کالي واړول کله به مې نور شیان ده به وژړل یعنې دا اختیاري مینه یې راسره ډېره سوه دغه رنګه دی څه وخت مخکې نانا هغه مبارک ته خپل مرشد ته تلم نو بهرحاله کوټ و بوټونه و پټو دا شیان به رانیول سړی یخ دی دي سپین ږیري دي د دې قربان سمه خو پر مخ ته مځکې جنتیان دي انوار مې وړو دی په خوشحاله سوم لا ګوټونه مې درانه وه یو چا راته راوړي و پټو یې بیخي دروند پټو ډېر په خوشحاله سو نو ګوندې که موږ سپین ږیري سو زه خو په دې نیت نه کوم چې که زه سپین ږیری سوم بیا به خلک زما خدمت وکړي زما دې څوک خدمت نه کوي خو زه د الله د رضا دپاره د خپلو پیرانو سره کوم د خپلو استادانو سره کوم چې یوه دعا راته وکړي چې دا ټوله دنیا سره زر سي ماته یو څوک راکړي دغو نه ماته په درد نه خوري لکه د یو استاز دعا چې ماته تر خوله راووځي او الحمدلله په ژوند کې چې مې څه استادان دي هغه راته دعاګویې دي حدیث رقم 4901 صفحه 183 کتاب الآداب مرقات جلد نمو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.